غواړم د شاهنواز صاحب چې موږ ته خوندور نظم او مننه صدر صاحب حیدر صاحب په اجازه سره زما د سوات یو ملګری راغی ته څو شعرونه ډالۍ کوم عرفان خان عرفان خان ته دا د سوات ملګری ډالۍ کوم دا زه څنګه د امید په شا تنبیږم دا زه څنګه د امید په شا تنبیږم ضرورت مې ژوند ته نشته چې زیړېږم او موده وشوه چې په هیڅ هم نه پوهېږم ایاز فضل صاحب موده وشوه چې په هیڅ هم نه پوهېږم یو پرکار دی زه په دې کې هم تاوېږم موده وشوه چې په هیڅ هم نه پوهېږم یو پرکار دی زه په دې کې هم تاوېږم او خلق په ژوند پسې خفه دي چې لاړ نشي خلق په ژوند پسې خفه دي چې لاړ نشي زه د مرګ وږی چې ساه اخلم مړ کېږم نظم دی رجړومه بیا څوک هوا چیړي دی منې کوي سرخوږی جوړوي بیا بډ وهلې پلوشې د ور په چوند کې راځي ما که د ځانه د تیارې څادر ته وکړی ناست یم او ساډوبي مې د تورتم یو ضب له تیرو بیر کی یو تومتي احساس مې کلک په مخلاسونه کېږدي ته منې دا ورځ به ما نه لیده یو ټوکه وشوه په ټوکو کې مې ژوند داسې سمون وخوړو زه د خوارانو په غوبل کې هسې خوار پاتې شوم په ما به خلکو خپې خوې په لویه لار پاتې شوم خو داسې ده ما به اکثر لار کې څیزونه میندل لکه چې نن مې یو رجړومه په یو ډاګ کې میندې په یو ډاګ کې میندې خو دې رجړومه کې نه چوڼ د کشالو پروت دی دغه رجړومه دغه نه چوڼ د کچه سانګو کچه غړګو په شان بیا دغه پاڼې لکه هن چې شنو لګو وهلي او دغه تو زما درون چرته لمسون په جنګ وي لمبې په جنګ وي زما د زړه په بړاس غړګو نه رانجه جوړوي او دا رانجه د دې رجړو مې په زوبله نه غاړه د خوشبختۍ د سربو کړیکو نه لاسونه نیسي دا خو منې چې به خاچڼي په شنو لختو باندې زما په شان خپل وزرونه هم خاورې سټي فضل صاحب تا خو منې چې به خاچڼي په شنو لختو باندې زما په شان خپل وزرونه هم خاورې سټي لکه چې ما په سرو غرمو د احساس لوټې خوړې زه به د کور خلکو د خاورو د سټلو راښکم ما به همدا مارې د بل په لاس کې زور کولو چې چا به پرېښودم نو مخ په سر به پرېوتم که څوک خواخوږي وو زما د سوي زړه په کور کې د تسلی په خپو بیا کېنولم جوټې بیا راکړي د تسلی اساس صاحب د تسلی په خپو بیا کېنولم جوټې بیا راکړي ما به په ډېره بې وسایتې نه ګوډې ونیوې هغه به خپې وړې راوړې ما به جوټې خوړلې وفي ما به جوټې خوړلې بیا په وړو معصومو اوښ کې به مې لاس راخ کو همدا رجړومه په لاس سترګې به مې خوب ونیوې یو ورځ سهار چې پاڅېدم رجړومه نه وه یو ورځ سهار چې پاڅېدم رجړومه نه وه ما په بیداره سا په خوږ زړګي تهمت لګولو ما ځای په ځای په هر دیوال کې سوړې ولټولې زه دې رجړومې پسې ډېر په ډېرانو ګرځېدم په هر دیوال کې سوړې ولټولې زه دې رجړومې پسې ډېر په ډېران وګرځېدم خو دا رجړومه په یو ډاګ کې د ماشوم لوېدلې ما سره زور کوي دا زما ده ماله راکه که نه ما سره زور کوي دا زما د ماله راکه که نه دا یوه نښه راته پاتې د بېوسې مور ده د دې ماشوم ضد کې هماغه زوړ منظر پروت و کم یو منظر ته به چې ښکلې نندارې پسخې دي د دې ماشوم ضد کې هماغه زوړ منظر پروت و کم یو منظر ته به چې ښکلې نندارې پسخې دي خو اوس اوبه د ورخه تېرې دي ګمان مړ دی او د مرګي نه هم د سترګو ګاټې کوس پرېوتي او د مرګي نه
هم د سترګو ګاټي کوس پریوتی زه د سینې چوکاټ کې ناست یم رجړومه په لاس د اخیری مصرو ته لږه توجه غواړم زه د سینې چوکاټ کې ناست یم رجړومه په لاس د وخت نباز نه مې لاسونه ترخ کې کلک نیولي د وخت نباز نه مې لاسونه ترخ کې کلک نیولي بس سره پټ پټ مې رازونه ترخ کې کلک نیولي بس سره پټ پټ مې رازونه